تازه ډیر لوی او د پرمختګ خبر. هند افغانانو سره د پاکستان خلاف لوی خبر ورکړ. د افغان نیوز قدرمنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ. وخت مو په خیر پام وکړئ د نن ورځې مهم او تازه خبر ته. هند افغانستان ته 20,000 ټنه نور غنم لیږي. هند تیر کال هم له افغانستان سره د زرګونه ټنه غنمو مرسته کړې ده. د هند حکومت پریکړه کړې چې افغانستان ته 20,000 ټنه نور غنم د ایران د چابهار بندر له لارې ولیږي. د فاینانشل ټریبون په ګډون د هند یو شمېر رسنیو د هغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي د دغو 20,000 ټنو غنمو لومړنۍ محوله چې 2,500 ټنه دي د همدې اونۍ تر پایه هرات ولایت ته رسیږي. هند له افغانستان سره د دغو مرستو هدف د بشري ناورین د مخنیوي هڅه بللې ده. د راپورونو له مخې هند تر دې مخکې هم 40,000 ټنه غنم د پاکستان د ځمکنیو بندرونو له لارې افغانستان ته لیږلي دي. د سیمې او نړۍ د هیوادونو له دې مرستې سره سره افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی او د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې روان میلادي کال کې څه باندې 28 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري. دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.